طالبانو څنګه ولې ملا ترخیل ونیوه؟ ویډیو تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. باوري سرچینه: ملا ترخیل د ځمکو د غصب په تور نیول شوی. د سرپرست حکومت یوې باوري سرچینې ویلي چې د ځمکو د غصب کمیسیون لخوا په پخواني ولسي جرګه د کابل د خلکو استاد مولوي ترخیل نیولی دی. دغه سرچینې چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله، د لړم په دریمه پژواک اژانس ته وویل چې ملا ترخیل د یاد کمیسیون لخوا د عدلیې وزارت ته غوښتل شوی و. سرچینې زیاته کړې چې پر هغه د کابل بیلابیلو سیمو کې د ځمکو د غصب تورونه شته دي او د یاد کمیسیون لخوا ترې پلټنې کېدلې. دغه سرچینې وویل چې ملا ترخیل همالته نیول شوی او تر نظارت لاندې دی. د عدلیې وزارت تر اوسه د ملا ترخیل د نیولو په اړه څه نه دي ویلي، خو دغه وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ځمکو د غصب مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون ناسته پرون په کابل کې شوې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې په کابل، فراه، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د زرګونو جریب ځمکو دوسیه او موضوعات د کمیسیون په دې ناسته کې تر بحث او څېړنې لاندې نیول شوي دي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه راز د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د نږدې 3,900 جریب ځمکې موضوع وڅېړل شوه او پرېکړه وشوه چې د یادې ځمکې د مالکیت له مدعیانو د سندونه او معلومات وغوښتل شي او د کرنې وزارت د سندونو صحت او سقم دې وڅېړل شي. په ناسته کې دغه راز په بلخ، پروان او لوګر کې د زرګونو جریب نورو ځمکو د دوسیې په څېړلو سره په دغه ولایتونو کې څه باندې 32,000 جریبه ځمکه اماراتي تثبیت شوه او په دې اړه لازمې لارښوونې شوې دي. پژواک د ملا ترخیل د نیولو په اړه له امنیتي ارګانونو او ملا ترخیل خپل کورنۍ سره اړیکې ونیولې، خو د دې خبر تر خپرېدو پورې د هغوی له لوري جواب نه ورکول شوی.